شپې 9 بجې دي راغلي یو دغه چک پاینټ ته د ننګرهار ولایت دغه مجاهدینو او چک پاینټونو ته خو د ولس خدمت کې د شپې تر ناوخته پورې دلته ولس نه خبره چې راضي دی خوشحاله دی که نه ولس الحمدلله بس 100% راضي دی عوام ډېره ساړه ده د شپې د ساړه ډېر کېږي که سهار کې بس سهار زیات وي سړی ماسې استاده څنګه یې دا کوم ځای راغلی خیر امنیت دی له خیره امنیت دی امنیت دی چې د شپې راوتې یاستئ په چکر تاسو یې چې مونږ یو دلته ته تلاشي کړې رکشه کې یوازې مې تلاشي کړې د دغه کار نه راضي او که نه ولې نه مکمل راضي مګر دولت موږ حق لري باید تلاشي دي موږ نه وکړي هر وخت موږ خوشحالي وو زموږ هېوادوال او دغه ولس چې کوم دی دوی هم د اسلامي امارت له مجاهدینو څخه مکمل راضي دي استاد واخې به ستړی مه سې دا کوم ځای راغلی ښار څه کار کوې کوم ځای یې اصل بېسودو په لاره خو څه شی نه ول ما سره پاتې کېږي ستړی مه سې استاده دا کوم ځای راغی کوم ځای یې اصل درې نور په لاره خو څه شی نه ول راځئ که نه ما سره ډوډۍ وخورئ راځئ ما ته وایه ستړی مه سې استاده څنګه یې دا کوم ځای راغی خیر په لاره خو څه شی نه ول ما سره ډوډۍ خورئ څه خدمت راځه سلامونه وخت مو بخیر قدرمنو لیدونکو هیله مند یم چې تاسو ټول به روغ جوړ خوشحاله سئ قدرمنو لیدونکو بیا هم د ننګرهار ولایت دی دا د بهسودو پل دی دغه پله د ننګرهار ښار سره دخوا ته کوم ولایتونه چې دي مثلا ننګرهار او کونړ ولایتونه د ننګرهار ښار سره یې وصلوي نو دغلته یو چک پاینټ دی چې موږ هم تقریبا شپې 9 بجې دي راغلي یو دغه چک پاینټ ته د ننګرهار ولایت دغه مجاهدینو او چک پاینټونو پوښتنه کوو حال احوال یې اخلو شپنی چک پاینټ دی غواړو چې دغلته د مسؤلینو سره خبرې اترې ولرو دوی هم مصروفه دي تقریبا ډېر وخت کېږي چې دغلته ولاړ دي موږ راغلي یو غواړو چې دوی سره خبرې اترې ولرو خپرونه ورسره چمتو کړو دوی هم په چک پاینټ کې ماشاءالله ډېر منظم مجهز ولاړ دي او چک پاینټ مسؤل سره به خبرې اترې ولرم سلام ورور قاري صاحب څنګه یې ته راشه دغلته ته چک پاینټ ته راشه زه به دغه سره خبرې وکړم قاري صاحب ته د مخ لږ کامرې ته راواړوه څنګه یې الحمدلله ښه دی خیر یې کراري ده لږ به مخکې لاړ شو چې د هغې مزاحمت ونه شي څنګه دی کاروبار الحمدلله من شی نسته وخت په خیر تېرېږي سړو سره څنګه عوام لږه ډېره سړه شوې ده الحمدلله بس الحمدلله څه کیسه نشته ښه خو یې بس خیر دی په دغه نیمه شپه کې ولاړ د خپل هېواد او د ولس په خدمت کې څه احساس کوې احساس دا کوم چې مونږ په ځان هره کم تکلیفونه هره کم ستونزې تېروی سو خو ولس ته ډاډ ورکړو ولس ته مو دا ډاډ دی چې ولس بېغمه وده یې او هېڅ خطره ورته یو عوام ته نه وي ته خو د ولس خدمت کې د شپې تر ناوخته پورې دلته ولس نه خبره چې راضي دی خوشحاله دی که نه ولس الحمدلله بس 100% راضي دی ښه او موږ چې څوک یو نو الحمدلله د موږ نه راضي دي رویه څنګه ده مجاهدینو سره الحمدلله بس تر دې دمه خو څه نشته څه نشته ښه بس شکر دی چې مقصد تاسو هم خوشحاله یئ او ولس هم خوشحاله یي موږ هم ولس کې راځو موږ چې خوشحاله یو نو نور ولس هم خوشحاله دی
ان شاء الله ان شاء الله. موږ به د ولس سره هم خبرې اترې ولرو، هغه کسان چې راځي چک پوینټ هغوی سره به هم خبرې اترې ولرو، د نور خبرې به هغوی سره کوو. تا نه ډېره مننه، تل کامیاب اوسئ. الله دې وساتو، خوشحاله اوسئ. قدرمنو لیدونکو، تاسې را سره تر پای شېبو پورې ملتیا وکړئ، دغه بل ورور سره به هم خبرې ولرو. سلام ورور، ته څنګه یې؟ صحت دې ښه دی؟ کراري ده، راځه چې لږ لږ مخکې ځو که نه. څنګه یې؟ هغه په قدم کې چې کیسې کوو هغه لږ خوند کوي. بالکل. څنګه یې؟ ښه کارونه به خیر دي؟ الحمدلله. ښه، دا راته ووایه د څو بجو نه تاسې په دغه چک پوینټ کې ولاړ یې؟ تقریبا د 5 بجو نه ولاړ یو تر اوسه پورې. 5 بجو نه ولاړ. په 4 ساعتو کې څو شفټه دغلته چک پوینټ کې درېږي؟ یاره داسې دوه ځل ودرېږو. تاسې 2 ځله درېږئ؟ یو 5 بجو نه مطلب اوس ودرېدو او بیا د سهار نه 5 نه ودرېږو. سهار 5 نه درېږئ. څو کسان یاستئ په چک پوینټ کې درېږئ؟ چک پوینټ کې 4 نفره درېږو. ښه، د کار نه دې راځي؟ انشاءالله. عوام ډېره ساړه ده، د شپې دې ساړه ډېر کېږي که سهار کې؟ بس سهار زیات وي او د شپې بیا لږ هوا ښه وي. د شپې هوا ښه وي؟ د تېر کال په پرتله باندې سږنی ژمی لږ ښه دی. لږ ښه دی که نه؟ ډېر ښه دی. د خلکو رویه څنګه ده د مجاهدینو سره؟ خلکو رویه خو داسې ده چې بیخي خوشحاله یو موږ ته نه. خوشحاله او انشاءالله موږ هم خوشحاله وي. بس په دې چې خوشحاله دي، په دې هیله چې خوشحاله وي، دا پوښتنه به هغوی نه وکړو. او بالکل بس چې څوک راغلل نو هغوی سره به خبرې اترې ولرو. ډېره مننه. مننه. تشکر. خیر اوسې. درنو لیدونکو، په دغه موټر کې یو څو تنه هېوادوال دي، غواړم دوی سره هم خبرې اترې ولرم. سلام ورور، جوړ په خیر؟ څنګه یې؟ صحت دې ښه دی؟ کراري ده؟ د کوم ځای نه راغلی؟ نه، سرخرود نه. سرخرود نه راغلی. چېرته ځئ په خیر؟ بس همداسې چکر خواته. چکر راوتي یاستئ؟ چکر. امنیت دی له خیره؟ او امنیت دی. امنیت دی چې د شپې راوتي یاستئ په چکر؟ تاسو یې چې مونږ یو. بس سلام عزتمن لره. دا راته ووایه چې څنګه ده د مجاهدینو رویه تاسو سره په چک پوینټونو کې؟ ډېر ښه ده. راضي یاستئ؟ او راضي یاستو، بالکل. څه کار یاستئ؟ څه وظیفه لرئ؟ محصلین یو. محصلین یاستئ. نو دا داسې دوره یې چې بس ټول بس خاطرې پاتې کېږي که نه؟ بالکل. نو ځکه په دې نیمه شپه راوتي یاستئ. مسافر به هم یاستئ؟ نه نه، د همدې ځای. ښه، د همدې ځای یاستئ. تل کامیابه اوسئ. ډېره مننه. الله مو عزت وکړي. په خیر لاړ شئ. په خیر لاړ شئ. عزتمن شئ. قدرمنو لیدونکو، ګورو چې هېوادوال مو ډېر زیات د امن فضا کې خوشحاله دي، په خوشحالۍ سره ژوند کوي. نیمه شپه ده، تقریبا 10 بجې کېږي، دوی راوتي دي د خپلو ملګرو دوستانو سره په چکر باندې او په دغه ښار کې د امن فضا څخه خوند اخلي او چکرې وهي، په دې هیله چې دغه سوله او دغه امنیت تلپاتې وي په افغانستان کې. نو نور هېوادوال به هم درو، خبرې اترې به ورسره کوو او تاسې هم راسره تر پای شېبو پورې ملتیا وکړئ. قدرمنو لیدونکو، دلته یو تن مجاهد ورور چې یو رکشې والا یې ودروه، غواړي تلاشي وکړي. زه به هم خبرې اترې ورسره ولرم، هغه دې خپله تلاشي کوي، ما دا ورور به خبرې وکړو. سلام ورور، جوړ په خیر؟
خیر وعلیکم السلام څنګه یې صحت دې ښه دی که راډیو ته راځه لږ مخکې هغه پرېږدو خپل کار ته تلاشي دی که څه خو نشته رکشه کې نه نه سم زه شکر چې مقصد څه نه وي پرې چې خپل کار کوي هغه نو دلته ته تلاشي کړې رکشه کې یوازې مې وې تلاشي کړې د دغه کار نه راځي او که نه ولې نه مکمل راځي مګر دولت دې حق لري باید تلاشي دې موږ نه وکړي هر وخت موږ خوشحالېږو نو چې څه در سره غل نه باچا نه باندې او چې تلاشي کې تاسو موږ او ستاسو او دا د مسؤلیت د باید تلاشي موږ سره څه نه ما او تاسو سره به څه نه وي کېدای شي یو چا سره یو څه یو غواړي بازار ته نه باسي ښار ته نه باسي نور هېوادوالو ته زیان ورسوي دا ډېر ښه کار دی که نه ولې نه خلک پیدا کېږي چې هېوادوالو ته زیان ورسوي موږ سره خو څه نه وي بس موږ خوشحالي وکړو چې تلاشي وکړي د شپې تر څو بجو پورې کار کوي تر 10 بجو پورې تر 10 بجو پورې کار اوس به کور ته ځې اوس به کور ته ځم 10 بجې کېږي د خیره د شپې 10 بجو پورې کار کوي امنیت برابر دی بالکل ولې نه بیخي پخوا خو خلک ویل داسې کیسې وې چې رکشې والا به دربس کو کوڅو کې به ترې رکشه واخیستل او بیا به رخصت کړه او دغسې قیسې به خوړې پیسې به هم درنه اخیستې والې به هم او رکشه به هم درنه اخیسته خو چې کله امارت راغلي انشاءالله دا قیسې ختمې دي مزه شکر دی امنیت نه راضي یاست او راضي مکمل د همدې ښار اوسېدونکی او همدې ښار دغه کمپو کې مې کور ده کور دې هم همدلته دی ستاسو کورونو سره هم لږ وضعیت ګډوډ و او مخکې وضعیت ډېر ګډوډ و کمپو کې دغه حساب ډېر خو د امارت چې راغلي اوس نشته انشاءالله مزه شکر دی خدای دې دغه سوله تلپاتې لري ډېره مننه بخیر لاړ شئ عزت کور ودان د اسلامي امارت مجاهدین شپه ورځ د خپلو هیوادوالو په خدمت کې دي او زموږ هیوادوال او دغه ولس چې کوم دی دوی هم د اسلامي امارت له مجاهدینو څخه مکمل راضي دي په ننګرهار ولایت کې موږ ولیدل چې د شپې تقریبا 10 بجې کېدونکي دي او دلته چک پاینټ فعاله دی او ګڼه ګوڼه هم شته دی ځکه د ښار منځ دی ښار منځ ته موټرې ورځي او ښار کې د پخوا په څېر ډېره زیاته ګڼه ګوڼه ده قدرمنو لیدونکو زموږ د نن ورځ دا خپرونه هم په همدې ځای پای ته رسېږي تر بیا مو په لویو بخښونکي څښتن تعالی سپارم الله تعالی مو مل شي